الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 4. په دغو آیاتونو کې د یهودیانو یو بل غلط صفت او غلط خبرې وضاحت کوي او دلته الله تعالی په دې باندې رد کوي. هغه د دې غلطه خبر دا وه د یهودو به ویل چې موږ د الله تعالی خاص بندگان او د الله تعالی بچیان او مخلصین یو او موږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي. دلته به وړاندې راسي په 111 نمبر آیت کې وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا او ویل د یهودیانو لن يدخل هرگز بدنن نشي داخل بنشي جنت ته الا من مگر هغه څوک به داخليږي کان هودا چې هغه یهودی وي. یهودیانو بداول وای جنت ته به صرف یهودیان دي بل څوک به جنت ته نه ځي. وړاندې سورة المائده کې بم راشي 8 نمبر آیت د یهودو به ویل وای نحن ابناء الله واحباؤه. ابناء جمع دی ابن ده ابن بچی توای. احباء جمع دی حبیب ده دوست توای محبوب. دی به ویل وای موږ د الله تعالی بچیان یو موږ د الله تعالی محبین یو دوستان یو. موږ به جهنم ته نه ځو موږ به ټول جنت ته روان یو. جهنم ته به لا نور خلق دي دا نور به ټول جهنم ته روان. دا د دې یو غلطه عقیده و یو غلطه نظریه و. الله تعالی د دې په دغه نظریه باندې رد کوي. رد داسې پې کوي وای تاسې وایاست چې موږ د الله تعالی دوستان یو بچیان یو. تاسې وایاست چې صرف موږ به جنت ته روان یو دا نور به ټول جهنم ته روان یو. نو چې صرف تاسې جنت ته روان یاست نو جنت ښه ده که دا دنیا ښه ده؟ جنت ډېر پې ښه ده. جنت کې خو نعمتونه وي تکلیف نه وي او ابدي وي ختمېدل نه لري. دنیا خو یو وخت ختمېږي. نو تاسې وایاست چې موږ خاص جنت ته ځو بل څوک جنت ته نه ځي او جنت یقیني تر دنیا ښه ده. جنت خو له دنیا نه ډېر ښه ده. جنت ته سړی څنګه رسي چې سړی مړ سي بس جنت ته رسیږي که تاسې ته جنت یي. نو خو تاسې له الله نه مرګ وغواړئ که نه؟ تاسې وایئ چې موږ به ټول جنت ته ځو نو جنت خو له دنیا نه ښه ده که نه؟ او جنت ته چې سړی رسي په مرګ سره رسیږي چې مړ شي. نو خو تاسې الله ته وایئ چې یا الله موږ مړه که چې موږ جنت ته لاړ شو. او دا سوال یهودیان کوي. یهودی داسې چېرته وایي چې یا الله ما مړ که. یهودی وایي چې یا الله ما ته 1000 کاله عمر راکړه چې چېرته مړ نه شمه. ولې دا خو دوی موږ ته وایي چې موږ به ټول جنت ته روان یو. نور له مرګ نه تر ټولو زیات یهودی ډېر ډارېږي. یهودی ډېر زیات ویره لري له مرګ نه. ولې ځکه دوی انبیا مړه کړي نیکان صالحان یې مړه کړي کفر یې کړی د خوسي عبادت یې کړی. دوی له ټولو نه زیات یېرېږي چې موږ ته به الله ډېر لوی عذاب راکوي. قلت ووایه د یهودیانو ته ای نبی علیه الصلاة والسلام ته دوی ته ووایه د دوی په رد کې د دوی په جواب کې ان کانت لکم الدار الاخرة که چېرته وي تاسو لره الدار الاخرة الدار دا کور الاخرة آخري کور دا د آخرت کور که دا د آخرت کور تاسې لره وي عند الله د الله تعالی په حضور کې خالصتا خالص سوچه صفا که دا د آخرت کور صرف د تاسې وي من دون الناس للونو خلقو نه غیر کدا اخروی کور دا د آخرت کور یعنی جنت کدا د تاسې وي د الله تعالی په حضور کې خالصتا خالص بل د هیڅ چام نه وي فتمنوا الموت نو تاسې تمنا وکړئ تاسې ارزو وکړئ تاسې له الله نه مطالبه وکړئ الموت د مرګ
تاسې له الله نه مرګ وغواړئ. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسې رښتیا وایاست. ان کنتم، که چېرته یې تاسې صادقین رښتیني، رښتیا ویونکي. دا بیا شرط ده، جزای محذوف ده، یا جزا دا مخکنی ده. ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتیا وایاست په دې خبر کې چې دا آخرت یوازې زمونږ ده، دا د جنت کور دا یوازې زمونږ ده، خالص زمونږ ده، د نورو خلکو نه ده. که تاسې دې خبر کې رښتیني یاست فتمنوا الموت، نو خو مرګ وغواړئ کان. قلت ووایه دې یهودیانو ته ان کانت، که چېرته وي لکم تاسو ته الدار الاخرتو، دا آخرت کور، دا آخري کور چې هغه د جنت یو دا د دنیا کور نه دي، یو هغه وروستنی کور ده چې هغه جنت ده. که چېرته وي تاسو ته دا وروستنی کور عند الله، د الله تعالی په حضور کې خالصتا خالص صفا یوازې ستاسو من دون الناس له خلکو نه غیر. فتمنو، نو تاسې تمنا وکړئ، تاسې آرزو وکړئ، وغواړئ الموت مرګ، له الله نه مرګ وغواړئ. ولې الله نه مرګ وغواړئ؟ ځکه تاسې وایئ چې دا آخرت یوازې زمونږ ده، نعمتونه زمونږ دي، نو آخرت خو له دنیا نه ښه ده، نو خو مرګ وغواړئ چې ښه نعمتو ته ورسي. چې تا دلته یو کمزوری کور وي او یو د ښایسته کور وي، نو اوس سړی دا کمزوري کور کې اوسېږي که ښه کور کې اوسېږي؟ ښه کور ته چې دا کمزوری څه کوي؟ نو د دنیا خو ډېر کمزوري کورونه دي، د دنیا کورونه ختمیږي، یو سل دومره وخت سړی عمر لري نور ختم شي، او بل د دنیا په کورونو کې په دې کې خو ناروغي وي، تکلیف وي، کله ګرمي وي، کله بیماري وي، کله ناروغي وي، دا وي، لوږه وي، تنده وي. د آخرت په کور کې خدای هېڅ هم نشته. آخرت ته چې سړی رسېږي په مرګ رسي، نو تاسې له الله نه مرګ وغواړئ چې آخرت ته ورسئ. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیا وایاست چې د آخرت کور دې مونږ ده، یا الله تعالی په حضور کې به جنت یو زمونږ وي. الله تعالی وایي ولن یتمنوه، او هرگز به دوی دا تمنا ونه کړي، ابدا هیڅ کله، چېرته به هم دوی د مرګ تمنا ونه کړي. ولن یتمنوه، او هرگز به دوی تمنا ونه کړي هو د دغه مرګ، ابدا هیڅ کله. ولې به دوی د مرګ تمنا نه کوي؟ ځکه دوی پوهېږي چې موږ ډېر ناروا کارونه کړي، انبیا موږ قتل کړي دي، سحر جادو موږ کړی ده، آسماني کتاب ته دروغ موږ ویلي دي، د خوسي عبادت موږ کړی ده، څه ناروا چې دي موږ کړي دي، او د دې ټولو جزا به الله په آخرت کې راکوي. نو که آخرت ته لاړو خیر هم نشته ده. ولن یتمنوه، او هرګز به دوی تمنا ونه کړي، دوی به غوښتنه ونه کړي د دې مرګ، ابدا هیڅ کله، بما په سبب د دې قدمت چې هغه وړاندې لیږلي دي، ایدیهم لاسونو د دوی، بما په سبب د هغه اعمالو قدمت چې هغه وړاندې لیږلي دي. قدم یقدم تقدیم، وړاندې لیږل په سبب د هغه اعمالو چې هغه وړاندې لیږلي دي، ایدیهم د دوی لاسونو. والله علیم بالظالمین، الله تعالی ډېر ښه علم لري بالظالمین، په ظالمانو، په کافرانو. الله ډېر ښه پوهېږي چې قیامت کې به عذاب د چا لپاره وي. قیامت کې به عذاب د هغو چا لپاره وي چې چا د انبیاو قتل کړی، چا انبیاو ته دروغجن ویلي، چا د آسماني کتاب تکذیب کړی، چا جادو سحر کړی، چا د خوسي عبادت کړی، دغو خلکو د په آخرت کې عذاب یا هغه ټول دوی دي. الله ډېر ښه علم لري په دې ظالمانو. دلته یو سوال او جواب کیږي، هغه سوال او جواب داسې کیږي چې تاسې وګورئ. دغه سوال خو یو یهودی په مسلمان هم کولی شي. اوس مثال یو یهودی ما او تا ته ووایي چې ای مسلمانه تا به په آخرت کې څه حال، نو موږ خو یقیني ورته وایو چې انشاءالله په آخرت کې به موږ جنت ته ځو. انشاءالله ځکه وایو جنت ته الله تعالی په فضل کیږي. څوک داسې نشي ویلی چې ما ټیکس کړی زه به روان یم. عایشه تنها نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل وایي یا رسول الله جنت ته هیڅوک نه داخلیږي مګر د الله په فضل. په عمل باندې څوک جنت ته نشي تللی؟ وایي هو په عمل باندې څوک نشي تللی، د الله په فضل به ځي. وایي یا رسول الله ته هم؟ نبی علیه الصلاة والسلام دا لاس راواخیست داسې په سر کېښودل، وایي زه هم.
الا ان يتغمدني الله برحمته وای زبم دی الله په فضل زم مگر هغه وخت به زم چې الله په ما په خپل رحمت کې داسې پټ کی یعنی دا رحمت داسې پیراتوي کی زه ټول پکې پټ شمه بیا به جنت ته ځم نو موږ ان شاء الله دا تمه لرو چې موږ به جنت ته ځو ولې ځکه موږ وایو چې د انبیاو تصدیق هم کړی د یو نبي تکذیب هم نه کوو د انبیاو قتل هم نه ده کړی له الله سره د بل شي عبادت نه کوو د خوسي و د بل د بل جادو نه کوو سحر نه کوو دا نه کوو اودس کوو لمونځ کوو روژه نیسو ان شاء الله چې موږ به جنت ته ځو نو خو اوس به یهودی ما تا ته ووایي نو چې ته دا تمه لرې چې زه به جنت ته ځم نو جنت خو له دنیا نه ښه ده کان او جنت ته خو سړی په مرګ باندې رسي نو خو ته له الله نه مرګ وغواړه کان او موږ داسې الله ته وایو چې الله موږ مړه کړې نه کان نو دا د مرګ خو ته هم نه غواړې چې په ما دا اعتراض کوي یهودی به وایي دا اعتراض خو په تا هم کېږي کانن موږ ورته وایو بالکل دا اعتراض په ما کېږي خو موږ خو مرګ غواړو کانن د موږ نبي علیه الصلاة والسلام د الله په لاره کې شهادت نه ده غوښتلی غوښتلی ده نبي علیه الصلاة والسلام وایي زه دا خوښوم چې زه د الله تعالی په لار کې اقتل شهید سم ثم احیا بیا را ژوندی سم بیا شهید سم بیا را ژوندی سم بیا شهید سم دا نبی صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې الله تعالی اختیار ورکو وای او نبی صلی الله علیه وسلم ته ژوند غواړې په دنیا کې او که د الله حضور ته تلل غواړې نبی علیه الصلاة والسلام ویل وای بس زه د الله حضور ته تلل غواړم نبی علیه الصلاة والسلام راغی منبر باندې کېنستل صحابه ټول راټول سول شاوخوا د بخاري حدیث ده ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت کړی نبی علیه الصلاة والسلام په خپل بیان کې ویل وای عبد خیره الله بین الدنیا وبین ما عند الله و یو بنده ده الله تعالی دته اختیار ورکو په مابین د دنیا او په مابین د هغه څه کې چې هغه د الله په حضور کې دی الله اختیار ورکو چې بنده دنیا غواړي کما عند الله غواړي کوم څه چې د الله په حضور کې دي فاختار دې بنده غوره کړو ما عند الله څه چې د الله په حضور کې دي دا نبی علیه السلام ځان ونه ښودل عبدونی وښودل ابوبکر یو وارې په ژړا سو و یا رسول الله خپل مورانی خپل پلارونه به تر تا قربان کو ابو سعید خدری صاحب وای موږ ویل چې دې ته وګوره نبی علیه الصلاة والسلام دی یو بنده قصه کوي او دی ورته ژاړي نو خو یو بنده به الله به اختیار ورکړي یا ابوبکر ته ولې ژاړې وای موږ وروسته پوه شو چې له دې بنده نه څوک مراد و نبی علیه الصلاة والسلام خپل ځان ښودل چې ما بنده ته الله اختیار راکو چې ای بنده دا دنیا غواړې او که د الله په حضور کې نعمتونه ما ویل د الله حضور غواړم دا نبی علیه السلام ځان ښودل وای بالکل ابوبکر د موږ اعلم و هغه په مخ کې ډېر پوه و د نبی علیه الصلاة والسلام په دې عبدون باندې پوه شو چې له دې چې خپله نبی علیه الصلاة والسلام مراده دا د نبی علیه الصلاة والسلام ته الله اختیار وکړو د الله حضور خوښ کړو عمر رضی الله عنه به د شهادت سوال کول وای اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وفي مدینه رسولک وای الله دې تا په لاره کې مې شهادت نصیب کې د رسول الله په مدینه کې د رسول الله په خاریه کې بی ورته ویل وای ته عجب سړی د عمر صاحب په وخت کې د جهاد سرحدات ډېر پراخ سوي ول لرې لرې به جهادونه کېدل په شام کې په مصر کې دې خواته په خراسان کې په دې ځایو کې به جهادونه کېدل له مدینې منورې نه به کوم زر کیلومتره لرې جګړې وې جهادونه ول بی ورته ویل وای عمر ته هم ناشناک سړی پروت مدینه کې شهادت غواړي دا خو نه کېږي چېرته خو جګړو ته لاړ شه کنه هغه الله تعالی په مدینه منوره کې شهادت ورته ورسول هغه ابو لؤلؤه یو مجوسی غلام و هغه په خنجر باندې وګل وګدا قصه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سي ناروغ سو چا ورته ویل ډاکټر به درته راوړو دوايي به درته راوړو ورته ویل دوايي څه کوي ډاکټر طبيب څه کوي انما امرضني الطبيب زه طبيب ناروغ کړم تاسو وایي طبيب براولو مطلب الله تعالی زه الله ناروغ کړم الله به می جوړوي طبيب څه کوي لامغه ونو دوايي ونه خورله لامغه ناروغي نه وفات شو نو داسې په مسلمانانو کې نیکان صالحان بندگان هغه بالکل آخرت په دنیا باندې خوښوي دا نن سبا خو زرګونه مثالونه دي نوبت نه ورځي
دی هغو استشهادیانو چې هغوی آخرت په دنیا باندې خوښوي څه شی نه ورځي نوبت هم نه ورځي ډېر داسې آخرت په دنیا باندې خوښوي ډېر داسې تاسې یو کس داسې را پیدا کړئ په یهودو کې په نصاراو کې په بل دین والا کې چې هغه آخرت په دنیا باندې خوښ کړي موږ یې بالکل خوښوو ټول یې خوښوو ټول دا سوال کوو چې یا الله د تا په لاره کې شهادت په نصیب کې یا الله د تا په لاره کې مرګ په نصیب کې موږ بالکل له مرګ چې څه ویره نه لرو خو هغه مسلمانان چې هغه نیک عمله وي په مسلمانانو کې خو هغه بد عمله چې خپل عمل ته وګوري بیا له مرګ نه یریږي یو صحابي ته یو چا ویل وایي دا صحابي ته ویل وایي ای صحابه تاسې ولې داسې واست تاسې له مرګ نه نه یریدئ او موږ له مرګ نه یریږو صحابي ورته ویل د دې وجه دا ده چې د موږ دا د دنیا ژوند جوړ نه و بلډینګونه دا نه ول او د آخرت تمه مو وه چې آخرت به م انشاءالله جوړ وي او تاسې د دنیا ژوند جوړ کړی ده بلډینګونه دي کاروبار د زندگی ده او آخرت هم وران کړی ده نو څوک چې له ورانې نه آبادې ته روان وي هغه خوشحاله او څوک چې له آبادې نه ورانې ته روان وي هغه بیا خفه نو موږ ځکه له مرګ نه نه یریږو تم هم داسې آبادې ته به لاړ شو دنیا خو هسې داسې نه ده آباده او تاسې خو دنیا جوړه کړې ده آخرت تم هم کمزوري ده هغې ته هم کار نه ده کړی نو تاسې بیا له مرګ نه یریږئ ځکه له آبادې نه ورانې ته روان یاست ولتجدنهم او خامخا ته به ومومې ای مخاطبه یا ته به ومومې ای نبي علیه الصلاة والسلام هم دغه یهودیان احرص الناس احرص دا اسم تفضیل لحریص نه حریص رغبت کوونکی موږ تاسې دا لغات استعمالو وایي پلانی ډېر حریص ده په مال باندې پلانی ډېر حریص ده په پیسو باندې احرص دا به اسم تفضیل سي ډېر حرص کوونکی او خامخا ته به ومومې دا یهودیان احرص الناس ډېر حرص کوونکي الناس د ټولو خلکو نه علی حیات د دنیا په ژوند باندې دا یهودیان به ومومې چې له ټولو خلکو نه دوی د دنیا په ژوند ډېر حرص لري ومن الذین او ته به ومومې دا یهودیان چې دا ډېر حرص کوونکي دي په دنیا باندې من الذین له هغه کسانو نه هم اشرکو اچا چې شرک کړی له مشرکانو نم دوی ډېر حرص کوونکي دي مشرکان دومره دي دنیا حرص نه کوي لکه دا یهود چې دنیا حرص کوي یود احدهم دا یوه معنا سوه بله معنا به بیا وروسته وکړو اوله معنا هم داسې کړه دا ومن الذین دا معطف کو په الناس باندې نو ته به ومومې دا یهودیان چې دوی ډېر حرص کوونکي دي د ټولو خلکو نه په حیات د دنیا په ژوند او دوی ډېر حرص کوونکي دي من الذین له هغه کسانو نه چې هغوی مشرکان دي حتی له مشرکانو نوم دوی په دنیا ډېر حرص کوي مشرکان دومره د دنیا حریص نه دي لکه یهودی چې د دنیا حریص ده یود احدهم ود یود ودن مینه محبت کول خوښول محبت لري خوښوي یو د دوی لو یعمرو کاشکې ده ته عمر ورکړی شي عمر یعمر تعمیر دا باب د تفعیل ده له عمر نه عمر زندگی ته وایي عمر یعمر تعمیر بل سړي ته عمر ورکول بل سړي ته ژوند ورکول یودو خوښوي احدهم یو د یهودیانو لو یعمرو چې ده ته عمر ورکړی شي الف سنة زر کاله یهودی دا خوښوي چې کاشکې الله ما ته زر کاله عمر راکړي څه خوند به وکړي الله تعالی وایي زر کاله عمر چې درکړی شي خو 101 کې به بیا مړ شي کانه زر کاله عمر چې ختم شو 101 شو په 101 کې به مړ شي چې مړ شي بیا به عذاب ته لاړ شي نو دا زر کاله عمر خو تعالی عذاب چې خلاصولی نسی وما هو بمزحزحه او نه ده خلاصونکی دی ده من العذاب العذاب نه ان دا خبره یعمرو چې ده ته عمر ورکړی شي دا زر کاله عمر ورکول دا د ده له عذاب چې خلاصونکی نه ده دا دی له عذاب چې خلاصولی نسی والله بصیر بما یعملون الله تعالی بینا ده په هغه څه چې دوی د هغې عمل کوي دویمه معنا علی حیات په دې باندې وقف وکړي دا به مستقله معنا سي ومن الذین اشرکو
دا به مستقله معنا سي. نو بیا به داسې وایو ولتجدنهم او خامخا ته به ومومې دا یهودیان، ته به پیدا کړې دا یهودیان احرص الناس چې ډېر حرص کوي له ټولو خلکو نه علی حیات د دنیا په ژوند. یهودیان به ومومې چې دا له ټولو انسانانو نه زیات د دنیا په ژوند حریصان دي. دلته وقف وکړه، په دې ژبه باندې ودرېږه. دا بله معنا به اوس مستقله شروع سي. ومن الذین اشرکوا یود احدهم او له هغه کسانو نه چې هغوی مشرکان شوي دي، یود احدهم خوښوي یو د دوی لو یعمر الف سنه، یو د دوی خوښوي چې ده ته عمر ورکړی شي الف سنة زر کاله. د مشرکانو یو کس دا خوښوي چې ما ته زر کاله عمر راکړی شي. الله تعالی وایي زر کاله عمر تا ته فایده نه کوي ای مشرکه، که زر کاله عمر هم وي د تا عاقبت به جهنم وي. وما هو او نه ده دغه کس بمزحزحه، زحزح یزحزح زحزحة، دا یو شی لري کول، خو یو شی لري کول په تدریج سره. لکه اوس مثال زه د امیز له دې جې نه راخلم ځان ته یې رانږدې کوم، نو داسې په کلاره کلاره یې راکش کړم داسې ورو ورو. دې ته زحزح یزحزحو زحزحة وایي چې درجه په درجه یې رالرې کړه. او نه ده دغه کس بمزحزحه لرې کوونکی د ده من العذاب له عذاب نه، د ده لرې کوونکی له عذاب نه نه ده. ان یعمر دا ان به مصدریه سي، یعمر به په تاویل د مصدر سي. دا عمر ورکول دا به فاعل د مزحزحي سي. نه ده لرې کوونکی ده لره له عذاب نه، ده لره له عذاب نه لرې کولی نه شي. ان یعمر التعمیر دا عمر ورکول، دا زر کاله عمر ورکول دا دی له عذاب چې نسي لرې کولی. والله بصیر بما یعملون، الله تعالی بینا ده په هغه څه باندې یعملون چې دوی د هغې عمل کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله دې موږ دا ترجمه او درس په خپل حضور کې قبول او منظور کې، عبادات او اطاعت هم قبول کې. که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې. مریضانو ټولو ته صحت عافیت نصیب کې، بچیانو لورګان نیکان صالحان کې. یا الله له مصیبتونو آفتونو نه وساتې، له خپل داخلي جنگ جګړو د قتل و قتال نم یا الله په خپل حفظ و امان کې وساتې. یا الله دې تا د دین خادمان هم جوړ کړي. مجاهدینو ته دعا وکړي الله تعالی دې حافظ ناصر مددگار سي. د شهیدانو دې الله تعالی مراتب اوچت کړي. کافران امریکایان هندوان دې الله تعالی په خپل مصیبت باندې حقته کړي. الله تعالی دې نیز تباہ او برباد کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي په هر چیرته وي، هر څوک وي، په هر نوم باندې وي، یا الله ته حافظ ناصر مددگار شه. له خپلو خزانو په مالونو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر.